नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्वद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्र इब्न आस इब्न वाइल रदियल्लाहु तआला अन्हु लौ कान अबूका मुस्लिमन फ़अअतक़तहुम अन्हु लबलगहु ज़ालिक औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब सदर मुहतरम व दीगर उलमाए किरामो आम मुखलिस मुसलमानानो मंगो तासु दे महफल और दे मजलिस ता द ईसाल सवाब पर मुनासबत राजमयो। ज़मंग उस्ताद यो मुआसिर और मुआशिर द कली और द वतन और द इलाक़े ओसीदुन के चिमंग उताव सर बेयो शान जन तेराव नन्न तकरीबन सलवे खुरजी मख के दार फनाना दार बका तरहलत कड़े दे दागुई द वारिसानो द ताज़ियत और द हौसला अफ़ज़ाई द पारा और दागुई द रूह द ईसाल सवाब पर मुनासबत और द दी पर ज़िमन के चमंग और तासु द दीन और द इस्लाम द अहकाम और द मसाइल न खबर शु मंग और तासु राजम शयु दे महफल और दे मजलिस। अल्लाह जल्ल जलालुहु दे दागा मरहूम पर गुनाहुन दाफी कलम राटागी। अल्लाह पाक दे वर्ता कबर द जन्नत द बागीचो न बागीचा उगरजाई और अल्लाह पाक दे ज़मुंग उस्ताद समुदायतुन के सफर आसान की और अल्लाह दे गुनाहुन न बच की और आदा माफ की ज़करुन दा द टोल मजल दे द टोल द गज़े त सफर दे
د دنیا یو څو ورځې زندگی ده، دا به تیر شي او بیا به قبر ته ځو. خو شیطان منګه او تاسو سره دومره خواریانې کړې دي چې دا دوکماره دنیا یې راته دومره ښایسته کړې او خوږه کړې ده چې د قبر تنګوالی او تیاره او تکالیف او د مرګ نږدېکت رانه هېر کړی دی. هر سړی د مرګ आवाज کوي، د مرګ خبره کوي او دا وایي چې درې ته قبر ته به ځو، خو دغه فکر عمل کې نه راځي، دغه فکر زندگی کې نه راځي، دغه فکر خبرو کې نه ښکاري، دغه فکر د سترګو په لیدلو کې نه ښکاري، دغه فکر د غوږونو په اورېدلو کې نه ښکاري، دغه فکر د لاس او د خپو په حرکت کې نه ښکاري، دغه فکر د دنیا په معاملاتو کې نه ښکاري. ولی د صرف په خوله وایي، لیکن ددو او د حقیقت د مرګ په منځ کې زبردست تیاری او پردې د مکار او فریبی شیطان جوړی کړي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته د خپل زندګۍ حقیقت وښایي. علماء لوی خبرې دي. علماء وایي د دنیا زندگی حقیقت کم یو دی، څومره زمانہ به سړی دنیا کې اوسېږي. وی د دې زمانې اندازه دارونو چې کله اذان وشي اقامت کون کې اقامت کی او بیا زمونږ استاد امام نیت تړي، نو څومره زمانہ چې د اقامت او د اذان او د امام الله اکبر په منځ کې دا دومره زندگی د دنیا ده. انسان چې پیدا شي نو مولانا صاحب ورته غوږ کې اذانو کې خي غوږ کې اذانو شو، نو په ګس غوږ کې ورته اقامتو کې اقامت مو شو، نو چې کله وفات شي نو په جنازه کې بیا اذان او اقامت نشته، دا پیل شوی دی. نو مولانا صاحب صرف نیت تړي الله اکبر، د دنیا د ټول زندگی دومره ټیم ده، اقامت نه بانکون کې فارغ شي مولانا صاحب د اول تکبیر الله اکبر نی ویلې، دومره ټیم چې څومره تیری کې دا د ټول د دنیا د زندگی حقیقت ده. دې کې بس بنگلې آباد کې او دې کې بس کاروبار برابر کې تاته یو سړی وایي چې مولانا صاحب مؤذن اقامت ختم کو، مولانا صاحب الله اکبر وای، دومره ټیم دشته نو بنگلا علی جیداد علی کاروبار برابر ہے تب وہ ادات سوے دومره ټیم کې او خرید او فروخت هم نکېږي، زپدا سے زندگی سکو. حضرت نوح علیہ السلام 12.5 کال عمر ځان له یو جنگل جوړ کړو چې هوا براله نو پاوا به کړه، بیا به غریب یو لرګي را جمع کاو او بیا به جوړولا. جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایل چته یو کوټه خو جوړ کړه، لګه سیلې سرستا جنگل ختمای. ورته وی جبرئیل زما دنیا کې 100 عمر ده، خو وفات کېدل ولایم 12.5 کال به عمر سي دی که زه کمرې جوړوم. وی دا آخری پیغمبر د امتیانو علم بشپیت عمر بشپیتو کارونه نه وړي، شپیته کاله وای
دا سے پخی بنگلی بجوڑی چی پتا نڑیگی نا. رحمان بابا وی چی پتا سسیگی نا، منگوایو چی پا پلک نڑیگی نا. درونو دا دنیا دا زندگی بس حقیقتی دا ټول په دې سفر روانیو. خان زانونه به وی خو کني بیا بارمان کا وګوره. رسول الله مبارک فرمای وی خلق ادوی چې کله مرګ ور تراش او مړ شي نه بیا به وی خو. دا قصه خدا وا. ورونو دا سفر زمونږ او تاسو د ټولو دی. دې ته فکر کوي او دې ته ویخ کې نه بنگلی او جیدادونه پریدای لیکن دومره څه فایده نشته. او هغه بچوله پریدو قسم دې کدوا درته کی چې یا الله زما مور او پلار به بیغم شه او کویم تقریر زده کړي زړه کې نه د چا چې پلار وفات شي تاسو ته کده بجاړي ولی جاړي رورا وی پلار میں وفات سے نو چه وفات سے نو سچلو شو تا تبوئی چه پلار میں وفات سے خکور میں پساتا دا کور یو سوکیدارو زبنو کری تطلم و کاروبار تا غم برا سرنو چه زما کور کے سڑشتے نو ٹھیک دا کل کل بے کنزلیم کول یو غسکی دبم خو سوکیدار خو دا کور کنا نو سوکیدار مردے نو دا زان بانی جاڑی. که خاون وفات شو خزا جاڑی ولی جاڑی خاون می وفات تن وفات دشنو ولی ویزک جاڑم چی دا سر نمی پڑونے او غرزیدم. اس بدی بچو سر سکو ترکاری او روٹائی بسو کروڑی نپزان جاڑی پتا ن جاڑی. که دا پلار زوی وفات شنو پلار جاڑی ولی جاڑی زوی می وفات تنو خیر دا چی وفات شکنا و املامی ماتشوا دمر تعلیم میں پیو کنو اس خو نوکر نشو مالا خوی سفیدر و نرسے. رونو چی سمر خلق جاڑی نو پزان جاڑی دانوی یا زما ربا زما دے پلار سر بدے قبر کی سکیگی اس زما دے خاون سر بسکیگی زما دی بی بی سر بسکیگی زما دی بچی سر بسکیگی نو پتا سے زندگی بسوں کے چستاڑو سوچ نہ کئی. نورو تدا سے مجالس و مقصد داوی بل تخو دعا کو خزان تبم فکر کو زبم روان مو مڑکے گمبا اس خلق دیرکی قبر کنی او جاڑی دا خان دی دمر منگو تاسو غافل شو. ہر سڑے دمر خسڑے دے چے وسی نرسیگی پا گناہ او پا ظلم. منگا تاسو خلق کی خو چکل قادر پا گناہ نہیں او چکل پا گناہ قادر سو بیار سو غرزو گور بوائی. اللہ دے منگا تاسو ٹول دا گناہونو نا بچ کی دا پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا خاطر کہ نڑیر اگرانا دا. نرونو زمونگا استاسو مقصد دری مقاصد میں درتاوی دا دی مرحوم د وارثانو حوصله افزایی او تعزیت او د اسلام او د دین مسله ده. چا کله چې مړی پیښ شو اوس هغه ته خفګان ورسېده او چې تعزیت کو الله ورته جنت کې بنگله ورکړي. ندام د شریعت مسله ده. دویم نمبر مقصد دا دی چې داغه روح ته دلته تلاوت شو د رسول الله مبارک صفاتونه وشو یو سو مسائل به بیان شتی باندې الله پاک مونږ او تاسو ته ثواب راکړي. نو هغه ثواب به مونږ او تاسو په شریک دی مرحوم ته بخو. دیم مقصد دا. دیم نمبر دا دی چې مونږ او تاسو به د پاک دین او د اسلام د مسائلو نه خبر شو. ځکه انداز مونږ او تاسو اوسګار نه یو نو تاسو مجالس چې جوړ شي نو سناسه د دین نه خبر شو. نو زه نن تاسو ته یو مسله کوم او بیا دعا کوم. هغه مسله رونو دا د چې مونږ او تاسو به ټول مړ کېږو او مرګ به راځي او پلار به وفات کېږي او ورور به وفات کېږي
ماما او ترب هم وفات کیږي، گاونډي او زوی او خزب هم وفات کیږي. نو سچل بکاو؟ نو اسلام او دین د دې طریقه خودلې ده. نو طریقه ازدا کای دا یو مسله ده تکو. کسی خو تاسو ډېرې ماشاءالله اوریدلې، تاسو د دین سره متعلق خلک یې، میلادونه ډېر کوي، تاسو د علاقه میلادونو سره ډېر شوق لري. نظر درته د دین او د اسلام یو مسله کوم، نن پکې دا واورئ. رونو اسلام او دین دا یو قدردان دین دی، دا احترام دین دی. خپل قدردان دی، نو هر مسلمان ته د قدر او د احترام په نظر کتلی دي. نو کم سړی چې دنیا کې اوسېږي اسلام ورته د قدر په نظر کتلی دي، او بیا چې د دې دنیا نه روانېږي نو اسلام ورته قدرونه ورکوي او احترام یې کوي. موږ او تاسو خو که سړی صحتیابو، پیسې ګټلې، نوکري برابر، موږ او تاسو قدر یې کوو، خو چې برابر نه وي بیا دومره قدر نه کوو. اسلام او دین داسې نه دی. رونو د اسلام او د دین د قدر نظرونه دي چې دی مړی ته او دی بیمار ته دی وفات شده سړی ته کتلی دي. نو ډېر قدرونه دي، خو زه تاسو ته د هغې کې شل ویم. شل حقوق د مړي دي او د هغه چا دي چې د دې دار فنا نه دار بقا ته روانېږي. نو دې ته به خیال ساتئ. که خیال هم کړی عام طور باندې چې څوک مړ کېږي نو اول بیمار شي. اوس خدا سے مرګونه دي چې هغه بیماری نه بهر دي، خو اکثر عام قانون دا دی چې څوک مړ کېږي نو پهله بیمار شي. نورونو دا مسله ده چې ایمان دو حصې دي، یو د الله پاک نه یره ده، دویم د الله د رحمت امید ده. دا دواړه به موږ او تاسو ساتو، الله نه به یریږو او د الله د رحمت امید به ساتو. خو چې کلم صحت برابرو، طاقتم برابرو، ځوانیم برابر وا، نو الله نه به یریږو ډیر او د رحم امید به کم ساتو به خو کم او یره به ډیره کو. ځکه صحت برابر دی، ځان د ګناه نه بچ کولی شو. خو چې کله یو انسان بیمار شي نو اسلام ورته د قدر په نظر ګوري. بیمار دی، اسلام ورته وایي مسلمانه ته چې بیمار شوې اوس خو ګناه نشو کولی، صحت دې کمزورې شو، نو اوس به څه چل کې؟ د الله د رحمت امید به سیوا کی، یره به کمه کی. دا پهله قدر دی. چې یو سړی بیمار شه دی بو یا الله صرف تا لرم او ستا رحم لرم، خدایا زما خو د ګناهونو زبردست غرونه جوړ دي، او خدایا ستا رحم ته نشي ټینګېدلی، رب د دې پاک رحم خاطر وکړو زما ګناه معاف. نو سړی چې بیمار شي چې روغ صحت برابر نو یاره یریږي به ډېر او د رحم امید به کم کوي. خو چې کله بیمار شو نو بیا به د رحم امید ډېر کوي، یره به کمه کی. ځکه بل څه ورته پاتې نه دي ما سوا د الله د رحم نه. دا پهله قدر دی د اسلام او د دین. دویم نمبر عام مسلمانانو ته وایي وی دا چې کم سړی بیمار دی نو د ده تپوس کوئ، بیمار پرسی کوئ. دې سره د هغه زړه ښه شي. که یو سړی بیمار یو کمره کې پروت یو څوک یې تپوس نه کوي نو ګرانه ده خفه کېږي. او چې کاکا ولا راځي، تره ولا راځي، خپلوان ولا راځي، دوستان، نو دې سره د ده څه ناڅه گزاره کېږي. نو زمونږ د استاسو دین او اسلام وایي چې ستا رور پلار ګاونډي دی بیمار شو نو تپوس له به ورځې. نو دا د اسلام او د دین د هغه بیمار سره قدر. اسلام او دین ورته د قدر په نظر ګوري. پرېږده چې ساعتې تېرې وي او اسلام نه قربان. چې کم سړی د اسلام په دې مسله عمل کوي او د بیمار تپوس ته ورغی، الله ورته دوه نعمتونه ورکوي.
یو په دنیا کې یو په آخرت کې. زما په خبره خو پیږي کنه، ساده پښتو درته وایم. ګورې دو نعمتونه ورکي، یو په دنیا کې یو په آخرت کې، او هر یو نعمت ګور د اربونو ده. دنیا کې ولدا نعمت ورکي چې ته د یو بیمار تپوس تورلې او هغه بیمار په کومه بیماری باندې اخته، دا بیماری الله پتا نه راولي. څومره لوی خبره ده. یو سړی موټر سایکل جنگوله د وختې ماتي او ته تپوس تورلې بیغمه ستاخ په الله نه ماتای په موټر سایکل باندې. یو سړی د وینې کینسر ده او ته تپوس تورلې بیغمه شه، رسول الله مبارک درته وایي ستا به د وینې کینسر نه، د زړه بیمار دی ورلې. نو څومره لوی نعمت ده. منګه او تاسو د خپل صحت خیال ساتو کنه. ابل اور ماته یو سړی وی ماته ډاکټر ویلی چې ګوره خیال کوا، وی چې د ډاکټر د وینا نه وروسته زه د خپل صحت ډیر خیال ساتم. نو مې څنګه خیال ساتي؟ وی هر سار وختي یو سیو خورم او ما خستانم سیو خورم او 1 کیلو پیس کم روزانه. میدان سے مکو دا ډیر تاوان دی. روزانه سپیټال تزا او د بیمارانو تپوس کوا. نو چې د بیمارانو تپوس کې هر قسمه بیمار تپوس کوا، الله پاک به پتاغه بیماری نه راولي. آسان خبره ده. سزان له دومره خرچې کې نو دې ته موږ او تاسو ګور ډیر نه تیار کنه. سیوان میوان هر څه خو او دوايان کو او رسول الله مبارک څومره خسته نسخه خودلې. آسان خبره ده. دا د دنیا نعمت ته، د آخرت نعمت کم یو ده. رسول الله مبارک فرمای زما امتی چې د یو بل مسلمان بیمار پرسی تورشي سحر تر ماخام پورې د الله چې څومره مخلوق دی د پاره د استغفار دعا غواړي. ماخام چې ورشي تر ساره پورې تمام مخلوق د الله وای. تر دې پورې چې حضور فرمای په دریاب کې کبانم وای ای زمونږ ربا دا بیمار تپوس کوون کې معاف کا. نو چې دا ټول دنیا لګي خدای د تمافیو کې نو الله به نه معاف کوي. څومره لوی نعمت ده. نو چې معاف کړو نو جنتی بشي. جنتی سړی بیا دروغ هم نه وای، بیا پردی زنانو تم نه ګوري، بیا اغلام نه کوي، زنام نه کوي، بیا هر څه نه به الله پاک بشي. دا یو جامع خبره ده. رونو دا دیم نمبر قدر ده. ها دریم نمبر دا ده چې کله دا بیمار حالت د مرګ ته نږدې شي او وارثانو ته پته ولګي چې کاکاجي خو وفات کېدل او حالات او ځنکدن علامات شروع شو، نو سبا کوي دوی بزان سره وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا بداسه طریقې باندې وای چې دا بیمار ووري، دا سه ورته نه وای چې وایا ځکه ځنکدن ډیر سختی ده. الله دې موږ او تاسو باندې آسان کړي. نو دا بزان سره وای چې هغه ووري چې داغه په خله په دې باندې جاری شي او الله پاک ورته ایمان نصیب کړي. دا دریم نمبر قدر ده چې الله پاک دې مړی ته ورکړي چې د آخرت په سفر روانه چې ځان سره لوی سرمایه یو سید ایمان. الله دې زمونږ استاد نصیب کړي. علما وای مسواک کې سل فائدې دي. د ټولونه اوچته فائدې ده چې ایمان بیا اوسي او نسوارو کې سل نقصانات دي. یو نقصان پکې دا ده چې سړی به د دنیا نه د چیزینو د ایمان د پاتې کېدلو خطر ده. الله دې موږ او تاسو د نسوارو نه بچ. نسوارو تم پوخ کار ویلې نسوار خسیز نه ده. بہرحال سلورم نمبر قدر داده رونو چې کم سړی د دنیا نزی او وفات شي نو زمونږ دین او اسلام وای شد الاحیاء جامع ورته وتاړي
ولی که جامې نه تړي د خوله به کوله پاتې شي. سهار به خلک د ده ملاقات ته راځي نو چې خوله یې کوله وي نو ښایسته به نه ښکاري، خلک به ته نفرت کوي. نو د دې وجه نه اسلام او دین وایي د ته جامې وتړه چې ښایسته ښکاره شي. پنځم نمبر وغمد عیناه، او سترګې به ورته پټې کړې شي. ولې که سترګې دې ورته پټې نه کړې سترګې به کولو پاتې شي، سهار به خلک ملاقات کوي نو کرکه به تې کوي، یریږي به تې، نو ښایسته به نه ښکاري. اکثر خلکو نه پدې چې همداسې څوک کمره کې وفات شي اسپتال کې نو خوله تې کولو پاتې شي یا سترګې کولو پاتې شي نو سار بیا ښه نه ښکاري، خلک تې کرکه کوي. نو دا د اسلام او د دین مسله ده. شپږم نمبر چې سړی وفات شو نو دته به غسل ورکولی شي. ولې؟ ځکه سهار به د ده ملاقات ته خلک راځي، او انسان ته چې مرګ راځي نو دا اکثر بدن خیرن وي، صفائی نه وي، نو دا اوینځه په صابون باندې په شیمپو باندې چې خلک ملاقات د ده کوي چې د ده نه بدبویي نه خیږي. او بل دا دی چې قبر ته لاړ شي دته ملایکې سوال جواب د پاره راځي، نو چې د ده بدن خیرني نو ملایکې به تې کرکه کوي، او چې بدن پاک وي نو ملایکې به سره ښه ملاقات کوي. وم نمبر کوم ځایونه چې په سجده کې استعمالیږي، تندی شو، پوزه شوه، دواړه لاسونه او دواړه ګوړې او خپې، دې باندې ورته خوشبویي ولګوه. کافور پکې افضل دی. دا ولې؟ ځکه چې دا مړی محترم دی، د باندې خوشبویي لګول پکار دی چې خلق ور سره ملاقات کوي، چې خلقو ته خوشبویي راځي، او په تمام بدن کې هغه اندامونه د قدر والا دي چې کوم اندامونه الله پاک ته په سجده باندې لګېدلي. دا و اندامونه په سجده کې لګي، ها، یو تندی، دویم پوزه، او دریم او څلورم دواړه لاسونه، او پنځم او شپږم دواړه خپې، ګوړې او خپې، نو پوزه او تندی په یوې سام دی. نو وشو. اتم نمبر قدر دا دی رونو چې دته به کفن روړی. کفن مثال د جامې دی، ښه، هر قسمه کپڑا کولی شي، هر رنگ والا، خو افضل پکې سپینه ده. مونږ او تاسو چې په زندګۍ کې جامې اغوندو نو هر قسمه کپړې ځان ته کوو، خو په زندګۍ کې سپین رنگ افضل دی. ها، نو کفن به ورکې، کفن به د کمی کپړې نه کوو. مونږ او تاسو کلوی خانه مړ شي نو لکم ورته ساتلی، دا غلطه ده. ګورئ اکثر بوډونه لګېدلي موږ سره کفن او تابوت شته، اچھا ورشي نو د مړي سامان ورسره کفن هغه کپړې ته موږ وایو چې د کپړو دکاندار خرڅوي هم نه. ګورئ پساریانو سره، عام دکاندارانو سره، دا غلطه درونو. مړي ته به د هغې کپړې نه کفن کوئ چې کومه کپړې نه دی سړي په زندګۍ کې جامې کولې. یو سړی په زندګۍ کې د 300 روپو غز نزان ته کپڑا کولا، نو چې مړ شي نو دته به داسې کپڑا لې چې په 300 روپۍ غزي، قیمتي کپڑا. کله دینه کمې کې نو بیا به ګناګارېږي. که یو سړی په زندګۍ کې 3 قسمه جوړې کولې، یوې د ډیپټۍ د پاره دفتر ته بته په 300 روپۍ غزو، دیم نمبر مړی او ژوندي او واده ته په 200 روپۍ غزو، دریم عام زندګۍ کې زمینداری وغیرہ ته په 1.5 روپۍ غزو. ته به کمی کپړې نه کفن ورته کې 200 روپۍ غز چې کم درمیانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو د خپل مړو کفنونه خسته کوي، تاسو مړی چې ادری تلال شي د کفن په قیمتي والی او خاص باندې په نورو مړو فخر کوي. وګوره خزما خسته جامې دي.
او موږ او تاسو لټې ته پوخ کار ویلې ده او دا داسې کپړه ده چې عام خلک ته جامې نه کوي نه کوي تاسو ښه خلک یې خو بار خلک داسې خلک دي چې هغوی وایي وی د دې کفن د زیاتي کپړه پاتې کېږي او هغه موږ اکثر امام ته ورکو نو چې قیمتي کپړه والو نو امام به تې جامې جوړې کړي او بیا خو بیا په شوق علي نو د امام د یو ګز کپړې دپاره ټول کفن خرابه کړي نو داسې مه کوئ ښه ښایسته کپړو نه ورته جامې کوئ پلار دې دی بچې دې دی کاکا دې دی ماما دې دی پردی سړی خو نه دی که نه چې مړ شو نو تو سره دا چل کوي نو زمونږ دین او اسلام وایي دا اختلافي مسله نه ده ګورې ښه او موږ او تاسو عمل کې نه ده راوستې زمونږ دین او اسلام وایي مړي ته به کفن علی من غیر تبذیر ولا تقتیر نه به ډېر زیاتې کې چې د په زندګۍ کې د 300 روپو ګز کپړه اغوسته او چې وفات شي نو کفن به ورته د 600 روپو نه دا هم ښه نه ده او کمی به هم نه زندګۍ کې چې د کم مقدار او قیمت والا کپړه استعمالوله پس د مرګه به د هغې نه ورته کفن کړي خو سپین افضل ده رنګ پکې سپین افضل دویم نمبر خبره دا ده چې خلک په بازار کې چې کومه کپړه لي نو هغه نری وي بیا دواړه سره وګنډي نو داسې مه کوئ ښه لوی بر والا کپړه لئ چې دا ګنډل منډل پکې نه راځي نو دا اتم نمبر قدر دی چې اسلام او دین مړي ته ورکوي چې دته کفن وکړي سپینه کپړه او قیمتي چې کوم د په زندګۍ کې اغوستله نهم نمبر د دې مړي قرض به ادا کولی شي رسول الله مبارک به د هغه چا جنازه ورونو نه کوله چې څوک به قرضدار حضور به اعلان وکړو دا سړی چې وفات شي قرضدار دی وایي بچیا وایي زه نه کوم جنازه پهله د ده قرض ادا کوي بیا به جنازه کوم دا هغه صورت و چې کم وخت کې حضور غریب و بیا وروستو الله پاک فضل ډېر وکړو نو زمونږ او ستاسو پیغمبر مالداره شو صلی الله علیه وسلم نو حضور خو ډېر مشفق او مهربانه دی نو بیا اعلان وکړو خبردار چې څوک قرضدارئ نو ووایئ زه به قرض ادا کوم نبی علیہ السلام نه قربان امت ورته ډېر ګران دی هغه وخت کې خو ما سره پیسې نه وي اوس خو شتې چې څوک وارث نه لري زه وارث یم چا سره پیسې نه نو رسول الله مبارک به په خپله د هغه مړي قرض ادا کړ بعد کې به جنازه وکړه نو چې څوک وفات شي نو د جنازې نه مخکې د هغه قرض خلاصوئ ښه نو قرضونه 3 قسمه دي ګورې دې ته به خیال کوئ یو داسې قرض دی چې دې مړي په حالت د صحت او ژوند کې کړی دی کم وخت کې چې صحت برابر او طاقت بیمار شوی نو سړی قرضدار ای کنه هغه ټیم کې قرض کړي یو دا قرض دی دویم نمبر داسې قرض دی چې بیماری کې کړی دی خو سبب معلوم دی سمانا اسپیټال ته تاسو بوتلی دی او قرض کړی دی پرچې ورسره دي بیماری کې قرض کړی خو سبب معلوم دی دریم نمبر دا چې بیماری کې قرض کړی دی خو سبب معلوم نه دی چې د کاکاجي دا پیسې څه دپاره راغستې وي نو تاسو به څه چل کوئ نو پهله به هغه قرض ادا کوئ چې په حالت د صحت کې کړی دی بیا که د دې نه پیسې زیاتې شوې نو بیا به هغه قرض ادا کوئ چې بیماری کې کړی دی او سبب معلوم دی که د دې نه پیسې زیاتې شوې بیا به هغه قرض خلاص کوئ چې بیماری کې کړی دی او سبب معلوم نه دی دا 3 قسمه قرضونه دي ګورې ښه یکې بادیګرۍ به ادا کوئ نهم نمبر قدر دا دی که دې مړي وصیت کړو نورونو دا مسله ده ښه چې د مړي دا مال به 3 حصې شي قرض خو به تې اول وباسي دې کې حصې میسې نشته اول به تې قرض وباسي بعد کې به تجهیز او تکفین وباسي بیا چې کم مال پاتې شي که نه نو دا به 3 حصې شي په دې 3 حصو کې 2 حصې د وارثانو دي دا یو حصه د مړي وصیت دی نو که دې مړي وصیت کړو چې زامنو چې کله زه وفات شم
نو فلانے جمعات پہ جوڑ کئی، فلانے مولانا سے بحج تب ہو گئی، عمری تب ہو گئی، چاہتا با کتابون والے قرآن کریم بوالے دلار پل پہ جوڑ کئی، دا سے وصیت کرو نو زمون دین و اسلام وئی ٹک دستا کاکا جی استا پلار وفات تے خدای وصیت بانے با عمل کے، دا داغا سے خبر ہے نا. نو دا وصیت پا دریم ایسا مال کی صحیح کی گی، دریم ایسا مال مثال پتا اور ساڑھے وفات کی گی اور 30,000 روپے پریخی دی قرض اور سنہ ما باقیہ 10,000 روپے پاتے شوی، نو دا 60,000 دا وارثانو دی او دا 10,000 چی دی دا دا دی مڑی پا وصیت کے بصرف کی گی. کدا وصیت دا سے ہو چی دا دریم ایسا مال نا سیوا کے دو نو منگ بیرا کم کو دریم ایسے تا بیرا ہوئی، کدا دریم ایسے نا کم انو سیوا کو بنا بس. اب باقی با دا وارثانو ایسے سرا یوزے کو نو دا نہم نمبر قدر دے چی دا مڑی وصیت با نافذ کیگی. کمڑی دا وصیت کرو چی بچانو کل وفات سم ما با فلانی ادیرہ کے خخوائی نو دا با منو آو، دا با منی. ولی چی کل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کیے دکنا نو وصیت یوکا چی دا ما با دا رسول اللہ مبارک سر یوزے خخ کئی، انو کدا زنجیر پخپل کولو شو ور پخپل کولو شو نو دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نا اجازت تے نو ما وصر خخ کئی، او کنا کولو نشو نو بیا ما آما مخبرہ دا جنت البقی کی خخ کئی. نو صدیق اکبر صاحب کی وفات سے دوی اغا کٹ دا عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا دی مبارک تراؤ نو پخپل کنجی کولو شو. عمر فاروق صاحب کی وفات کے دو وصیت کرو ما با عام ادیرہ کے نہ خخوائی، دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس کئی زکہ دا کمرہ دا عائشی صدیقی دا کہ کم کے رسول اللہ مبارک خخشوے دے اور روضہ مبارک ہے دا اغین تپوس کئی کہ اجازت کہو نما دا حضور سر خخ کئی او کہ اجازت نہ کہو نبی عام مقبرہ جنت البقی کی میں خخ کئی. بیا عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تپوس شو اغین ورطوی دا زی خمازان لساتلو خضو عمر صاحب ترجیح ورکوم پخپل زان نزا عمر سے خخ کئی. دغه رنگ زمونږ استاد د مسلک یو لوی مفسر امام محمود الوسی رحمه الله تفسیره المانی لیکل هغه وصیت کړو وای ما با په عام مقبره کې نه خخوي، ما با د معروف کرخی رحمه الله سره یو ځای خخوي. نو البته اوسم دغه قبر مبارک دغه رنگونو یعقوب علیہ السلام چې کله مصر کې وفات شو نو یوسف علیہ السلام ته وصیت وکړ وی چې کله بنی اسرائیل د مصر نوځي نو زما دا تابوت بمړی. نو بیا چې کله موسی علیہ السلام د مصر نوته نو د یعقوب علیہ السلام تابوت ځان سره وړو او شام کې د اسحاق علیہ السلام سره خاص کو. او بعض علما وایي چې دا یعقوب علیہ السلام په خپل یوسف علیہ السلام وړو شام ته، بیا د یوسف علیہ السلام تابوت شو دا بیا موسی علیہ السلام وړو. نو بہرحال که یو کاکا وصیت وکړه چې زما قبر فلانی ځای کې وکنه نو د یو نیک سړي سره نو دا وصیت به موږ او تاسو قبلو کنه نو قبلو. لسم نمبر حق دا درونو چې جنازه به ور باندې کوم وصیت باندې د عملو کو قرض ادا شو نو اس به جنازه کو. جنازم د مړي حق د او قدر د اصل کې الله پاک ته جرګه ده. ای زمونږ رب زمونږ مونږ ټول تعالی په جرګه کې راغلیو خدای مونږ معاف کړو دا مړ معاف. اللهم اغفر لحینا خدای چې څومره ژوندۍ راغلی دا معاف. نو چې ژوندۍ معاف شي نو بیا وایي و میتنا اوس خو دې مونږ معاف کړو زمونږ دا مړ معاف کړي. ځکه چې ته معاف نه نو ستا دعا به چرته قبلېږي. نو جنازه دا لسم نمبر قدر د مړي دی رونو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمان بانے 3 کسان جنازوں کی، یو روایت کے 10 کسان دی، یو روایت کے 20 کسان دی، یو روایت کے 100 کسان دی. نو اللہ پاک کدا مڑے دوزخی وی اللہ جنت تبوزی. او چی چا جنازہ کرے دا چی دا مڑے کا اللہ پاک معاف کر جنازے کے ان کے طول اللہ پاک معاف کر. امام سیوطی رحمہ اللہ لکلی وی بغداد کی یو نیک زنانہ وفات شوی مخکې خو غریبی و فقیری و
نو غلو به د دې مړو نه کفنونه ویسته او بازار کې به خرڅول. خو بادران غلو اوس موږ او تاسو ډېر زیات یریږو هدیره کې، چې هدیره کې روان یو څوک درته وایي لکه نو راټینګ بشي. او غلو خو ګره سم زړورو، نو د مړو نه به کفنونه راویسته. نو یو نیکه زنانه وفات شوې وه، نو هغه نباش کفنچور فکر وکړه دته به خپل مریدانو زبردست کفن کړی او د شپې به یې تېرو تختم بازار کې به یې خرڅ کړم، ډېرې پیسې به وکړي. نو جنازه کې شریک شدې دپاره چې قبر معلوم کړي. نو قبر معلوم که جنازه وکړه، د شپې ورپسې بلچې او چارې وغیره راوړې او قبر یې وکنه، او کله چې هغه تخته لرې کړه او لاس یې ورښکته کړه چې اوس کفن ترې وباسي، هغه نیکې زنانه د لاس نه ونیوه. د زور مور وکړه چې یاره ځان ته خلاص کړم، خو هغې نه پرېښود. دا غل وایي یا الله که زما د دې مړي دا معامله تر ساره پورې بقا وکړي، سار به راباندې خلک خبر شي، نو اوبه شرمېږم. نو خدای د دې مړي نه مې خلاص کړي. نو دا مړی ورته وایي دا زنانه سبحان الله رجل مغفور یاخذ کفن امرأة مغفورة. تعجب دے یو بخل شوی سړی د بخل شوی زنانه نه کفن علی. نو دا سړی ورته وایي وی ته خو الله ځکه بخلی چې پاکه بیبي، خو زه خو غلمه، نو زه الله پسې وبخلم. نو دا زنانه ورته الله پاک گویا نه کړه. بعض مړو پس ته مرګ نه خبرې کړي دي، ښه دا بیا مستقله موضوع ده چې الله دې وبخي، بیا پکې مسئلې نشته. هغه زنانه ورته وایي وی ان الله قد غفر لي، یقینا الله ما ته بخنه وکړه. نو چې زه الله وبخلم نو وغفر لمن صلى علی، چا چې ما باندې جنازه کړې هغه ټول الله معاف کړه. وانک قد صلیت علی، تا هم په ما جنازه کړې و نو تم الله پاک معاف کړې. هغه د غلا نه توبه ویسته او خدای پاک زبردست ولی ته جوړ کړ. نو جنازه کې دا برکت ته، ها نو جنازو ته ځئ که دا مړی الله وبخه نو دا جنازې والا ټول الله بخي بری. او دویم دا حضور فرمای چې زما امتی وفات شي او بل امتی جنازې پسې رواني او جنازو کی الله پاک ورته یو قیرات اجر او ثواب ورکړي. یو قیرات څومره دی؟ حضور وای د احد د غر عمره. نو سب ډیر ثوابونه دي. ګوره دا ولې موږ او تاسو د دې مړي قدر وکړو. نو اسلام او دین مړي ته څومره د قدر او د احترام په نظر ګوري. یو لسم نمبر قدر هغه دا دی چې دا باسي ډوغل کې نه غورځي، ثوابي کې اوړله ده، هلته یو غر دی په هغې سر کې اوسېږي. ښه نو هغوی وایي د مړي مثال د مردارې دی، یو کنده به ورته وکړي او خپې نه به یې راکاږي ورو به یې غورځي. نه خبرې اوري، نه په تلاوت پوهېږي، نه به ورپسې سکې، نه به ثوابونه به اخلي، هېڅ شی نشته. ما ته یې وی یو ورځ د مړي مثال د کاڼي دی، نو کاڼی نه اوري نو مړی هم نه اوري. ما یې کاڼی ولې نه اوري؟ حضور فرمایي چې څوک بانګ وای او دا آواز کم ځای پورې رسي، کاڼي او بوټي د دپاره په ورځ د قیامت کې ګویي کوي. مې کاکاجي چې ده وانه اورېده نو ګویي د څه شي کوي؟ او زمونږ د دین او د اسلام مساله ده چې د لوی اختر به سړی تکبیرونه په زور وایي، نو چې په یو لاره راشي که نه نو بیا چې واپس کېږي په بله لار به ځي. دې دپاره چې د ده ګوان سیوا شي. دا چې څومره کاڼو بوټو ونو ستا تکبیر د لوی اختر په ورځ واورېده که نه نو دا ستا دپاره ګویي کوي، نو په بلې لار لاړ شو چې ګوان دې ډېر شي. نو زمونږ او تاسو خو الحمدلله دا عقیده نه ده. مونږ او تاسو مړي ته د قدر او د احترام په نظر ګورو. نو زمونږ دین او اسلام وایي دا به ډوغل ته نه راکاږي، ده ته به قبر جوړی، خو ځمکې ته به ګورئ. بعضې ځمکرونو داسې چې کې غټ غټ کاڼې وي، نو هغه کاڼو کې بیا لحد نه جوړېږي، یا دومره پسته ځمکه ده ښه شګه ده چې ته پکې لحد جوړی نو راپروزي. نو بیا داسې صورت کې او بیا داسې ځمکه کې شق کوئ، داسې منځ کې.
او کنه زمکه مټینه و کلکه و مضبوطه و او غټ غټ کاڼي پکې نو لحد پکې جوړیږي نو بیا پکې لحد به جوړه. 12 نمبر قدر دا ده چې څوک دا مړ دی لحد کې دی نو د قبله د طرف نه به وردن نه کوي تفاعلا د دنیا کې د قبله سره مين او تعلق. او چې څوک کې دی نو دا به وای بسم الله وعلى ملت رسول الله. او 12 نمبر قدر دا چې د مخ به قبله تراواله تفاعلا چې د مسلمان دی او د دنیا کې قبله طرف تار وخت مخو نو پس تمرګم قبله ته مخ. 13 نمبر خاور او پیواله او قبر به په جوړ کې خودم را قبر چې کم اس کم یو لیش د زمکه نو اوچتی خان دا زمونږ استاد قبرونه که خیالم کړی دا ډیر زیات اوچتی نو دا ټیک نه دی. دومره به نه اوچته چې سم بنگله ته جوړه کې دومره پکار دی چې یو لیش اوچتی د زمکه نه چې پته لګي ها چې دا قبر دی. پخو به کنه به پخو نه منځ به نه پخوای گیر چاپیره د دې د خاطره چې دا زما پلار دی زما مور دی یو بزرگ یو عالم وفات ته چې نه ختم نشي او یا چيله او ساروي ورونه خيږي د دې د مضبوطیان د پاره ته دیو دیوال تاو. دا زمونږ استاد خلک ډیر زیاته کوي او چپسونه ور باندې کوي او مضبوطه یې نور هم کله کوي. نو دا قانون دی د دین او د اسلام مسله ده چې سو قبر د خائس ته خاطره پخای نو مکروه دی او که د احکام د خاطره پخای چې مضبوط شي او وران نشي نخې خراب نشي چې خلک ورته دعاګانې کوي نو بیا ټیک ده. نو دا قبر دومره مسنم شکل کې دا اوخ دا قب نه دی داسې طریقې باندې به جوړوي چھت به پې نه جوړوي لکه چتونو غوندې دا طریقه صحیح نه ده. 14 نمبر قدرونو دا ده چې کلم خوره په واړو یو قاری سے بسر ته ودرېږي یو خپوت یو به د سورته بقره اول وای الف لام میم نه تر مفلحون پوي او دا دیم به د سورته بقره اخر وای آمن الرسول نه تر اخره پوره. دا سنت طریقه د صحابه کړه دا. 14 نمبر قدر زمون دین او اسلام دا وای چې دا سړی وفات شو نو خلق بد د خیادای بدنا زکه پته نه لګیږي چې د چانه الله پاک رضا ده. نو حضور فرمای د خپل مړو نیکیان یادوي بدینا. یو عالم یو زبردست واقعي لیکل ده و یو سړی او دو کمانو نور مونږ گزارو خساړو خدایو سیس پکيو هغه دا ټول ورځ په بازار کې ګرځیدو چې د ګرمۍ ټیم براغه کنه نو یو سړی په پلا روانو د بورمن ډکړه په خیر جوړې طبيعت کې خده ډېر مدیرا سي ملیدل نه وی پلان د څنګه ده اورور د څنګه ده کاکا جی د څنګه ده اب حیران چې خدا سره نه پیژنم زه خو تاسو دومره ډېر ګرځیدم او وینا ابه ډېر کچاکو ای بچرورا تاسو کې تم چرته پیژنې ما د ډېری مدیرا سي ارمان چې زو پتا روټي خورم زه چې زو سوټلتا هغه به پزور هوټل تراخ کا چې روټي برا سره خوري بیا به پلار ګیله کوي نو هوټل والا تبه زبردست تیکی پخې کا او کړه برابر نو د ګډ غوخه او د چيلي غوخه به ورته وي دعا واپس هغه به چې زړه را باندې خورینو او چې روټي بدا سره لګه پاتې شو د درې تیکی نو دې ملمت به تکي نظر اعظم نو دې به تغله غوندي وو توبه تختیت نو روټي به پیسې به پاغه ورکړي هر ماسپخین غرمه او ارما قستان پیدا کار ټول زندګۍ کې د چرته خپل روټي نه وخوړلې او چل والے کو نو چې کله وفات کېده نو بچی ته وی بچیا کار میں خراب ده ټول زندگی میں په دوکه تیر کړه دا څومره مسلمانانو بڑا تازار کړي چا سره باغټین کې پیسې وی چا بنوي خو بچي یو کار وکا
ما د رسول الله مبارک یو حدیث اوریدل دی چې کم سړی وفات شي او 3 کسان یا 2 کسان وای چې دا خسړیو نو الله بخي، نو دا زمانه طرف نه دا 2 دینار والا زه چې کله وفات سم نو یو 2 کسانو له ورک، او یو کتاب کې مدالي دلی چې په خپل ورکړه 2 کسان روغ وخته او 2 دینار ورکړ، یو ته یو بلتا وداواله چې کله ز قبر کې ما کی دي نو تاسو به आवाज وکي چې فلانه خساړو، نو دله پیسې ورکړي، نو چې وفات شو قبر کې خخ کا ناغه 2 کسانو کو پیسې غستې وي، ناغه رونو ډېر زبردست خساړو، نو دې زوی په خوب کې ولید وسه چالو شو، وای ملائکی را لراله او ګروزونه وسارو تا ټول مردو کی کړی دي، ما وی گزار را نه کوي، ما د رسول الله مبارک حدیث عمل کړی دی، حضور فرمایلی دي چې 2 کسان چا د پاره غویو کی چې دا خساړو نو هغه الله پاک جنت ته بوزي، نو 2 کسانو خو خویلی دي کنه، دا ملائکی الله پاک تعالی یا الله ستا بنده خدا سی وای، او یا الله پاک فرمایلا چې د ټوله زندگی په دې دوکا کې تیر کړی دا او ما په پردا چولې وا، اوس چې قبر تراغې نو دې دا چل کای زئی ملائکو چې دنیا کې مورته سندې ویلي نو سم جنت ته بوزي، ورونو پته خو نه لګی کنه چې الله پاک نه الله پاک د انسان نه پس راضي کیږي، نو کډیرم بد سړی خو بد سړی خدا الله پنيزو نو تیسکه نمونږ او تاسو به د مړو خیا دا خو کی دي شي الله پاک بخلی پته نه لګي، او دې باندې مختلف واقعات کې خو بیا را خبر وګړي چې مونږ د خلکو په نظر کې به یو سړی بد سړی او د الله په نظر کې به هغه الله پاک د اولیاء په صف کې پاسونه او بخنه ورته کړي. 15 نمبر قدرونو دا ده کم سړی چې وفات شي او دا تاسو د مړو خیات کړه، نو زمونږ دین او اسلام وای چې ستا یو دوست او داغه په ژوند کې ستا داغه د مور او پلار او د ماماګانو ترونو سره تعلق ساته کنه ساته، نو پس تمرګ به هم ساتي. فقها وای کله چا پلار وفات شي نو زوی باندې یو حق دار چې د پلار دوستان او رشتہ داران دا غوي سره به تعلق خامخا ساتي. 14 نمبر قدر دا ده چې هغه پسې به خیرات کې صدقات به ور پسې کې، او دا زمونږ استاد د دین او د اسلام مسله ده چې کم سړی وفات شي او دا ژوندۍ خلک دعاګانې کوي، صدقې کوي، د قران کریم تلاوت کوي، درود شریف وای، د دې ثوابونه چې مړی توبه خي الله پاک ورسوي. او امام سیوطی رحمه الله په دې کتاب لیکل شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس بازار کې اردو کې ملاویږي ځان لیواله آسان اردو کې ملاویږي، نو دا زمونږ د استاد د دین او د اسلام مسله ده. 15 نمبر قدر دا درونو چې هر بچي او هر رشتہ دار به د خپل مردا قبر ترازی او دعاګانې وکړي. قبرونو ته تک سنت ته ها نبی صلی الله علیه وسلم بجنت البقیع ته کال کې بیوزل د احد شهداو ته د مسلم شریف روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم د عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کمره کېو، عائشہ فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم پاسه ده زمر پس لاړم چومه کته جنت البقیع کې ولال د دعا کوي، فرفع یدی ثلاثا 3 کرته دعا وکړه لاسه پور تک، نو مړو ته تګا ډېری ته تک دا شرک او کفر نه وي، دا زمونږ د استاد د دین او د اسلام مسله ده. 18 نمبر قدرونو دا ده چې انسان وفات کیږي اکثر اور قسمونه خوړلي داغه کفاره نه ورکړي، منځونه قضا شوی دی او قضا نه وروړي او کفاره نه ورکړي، دا سه روزه نو زمونږ دین او اسلام هغه د پاره اسقاط او هیلۃ الاسقاط مسله کړی دا، یو اسقاط ته یو هیلۃ الاسقاط. اسقاط دیتا وای
تا د منځونو حساب کو د روزي حساب دیو کا او دلته دا درې مې سمال مکتو درې مې سمال او د دې کاکاجی د منځونو او د قسمونو پیسې چې کم دراغوند یو شان وي نو بیا هیلې ته ضرورت نشته دا بس اسقاط ته دیره مکوا یو مسکین تا یو کفاری نه کم نه ورکه زمونږ استاد دور کې 32 روپو نه کم نه ورکه یو کس ته 80 روپۍ ورکه کله دینه چا کم ورکه بیا نه صحیح کیږي خو یو داسي چې الته پیسې کمی وي او د مړی چې کم د منځونو او د روزو مسله ده نو هغه سیوا ده نو دې ته بیا خیال ساتي ښا دا مړی د بل ځای نه راځي مونږ او تاسو ګورې مړ کېږو ښا نو چې کله مړ کېدای نو وصیت کوي چې بچانو زه خو مړ کېږم ما دومره قسمونه خوړلي دي ګوره دې ته خیال کوي دومره مې روزي خوړلي دي دومره مې منځونه قضا کړی دي او حج او عمره را باندې ده نو چې کله مونږ او تاسو وفات شو او وصیت خو موږ کنه زامنو تمحل وی بچانو زما د درې مې سامان لدا ادا کړي نو زامن بدرا پاسيږي استاد ته براچ استاد دې منځونی حساب وکي نو د یو منسل روپۍ دي ښا یا 80 روپۍ احتیاط سل روپۍ یا 80 روپو پورې کی دغه رنګ د روزې نو دیله بازار ورکی شواروس کې سو منځونه دي ها شپږ دي ښا شواروس کې شپږ منځونه دي یو ویترم دی ویتر مستقل منځ دی ګوره نو دی 80 روپو ته په دې شپو کې ضرب ورکای نو چې 800 پیسې ته جوړې شوې بیا 32 کې ضرب ورکی نو د یو میاشتې شوې نو بیا 12 کې ضرب ورکی نو بیا به یو کال شي مثال پتا اور مونږ او تاسو دا ټول منځونو پیسې راجمع کړې دینه 1 लाख روپۍ جوړې شوې او دا چې کم مال پرېخه ده دا درې مې مال ده دا څومره وي دا 10000 روپۍ وي نو 10000 خو کم دي او 1 लाख ډېری دي نو زموږ دین او اسلام نه قربان ناغه مسله کوي ودا غریب خو وفات ته دی خو اوس نشي پیدا کوله نو هیله به وکي هیله دا معنا چې د 10000 نه اوس موږ 1 लाख جوړو نو څنګه به جوړو نورونو 15 کسان بکینو 15 کسان نو د 10000 روپۍ براواله او د یو کس ته به ورکی دا وارث سره د دې مړي د طرف نه د فدیه په طریقې باندې به یو فقیر لور کی نو 10000 نشوي نو دا فقیر به بیا د مالک ته هبه کی چې دا والا بیا به بل فقیر لور کی نو سوچوي سلويخ زنا هغه به بیا هبه کی نو بل به ور کی سوچوي 15000 نو بیا به هبه کی وکیل او وارث لرا نو به ور کی سوچوي 80000 نو 500 مسکینانو ته چور کی نو 1 लाख یا به فقیر خپل منځونو کې یو بل تور کی دا فقهاو لیکل دا مسله نو د لګ پیسو نه بډېری جوړش او الله کریم ذات ته مهربان دی نو د دې مړي حق با ادا کړی شي الله به معاف کړي وګوره دا آیات ساتي مړې به وصیت کوي او وارثان به د قسمونو او روزي دا پیسې حساب کوي دا څنګه چې کیف متفقا کسان کینو او شاب درې کرته تاو کوي څه شي تاو وای رو حساب هم نه کړي پیسې کمی دي کزيات دي دا موږ او تاسو په پنځ پیران خان دي ولی خان دي موږ او تاسو کار غلط کوو د اسلام او د دین موافق عمل کوي بیا به ارتدا مسالې نه ښه دی مسله باندې سوکرت نشي کوله بغیر د وابینا او وابي قسم ومنګ استاد سره زبردست ټکراو ده نو که مخالفین پروا مساف خدا د فقهاو مسله ده ګوره او کنه سو کتاب نصاب نه کوي مړ شوه ده او 2 پیټي صابون دراوړه او ور سره یو لس جانمازه او یو لس زر روپۍ نه حساب شته نه تپوشته نه د منځونی حساب ده نه د روزي حساب ده نو دا سه مکوي ښا او نه چې کم کسان ناسي دا غوي شمیر تا معلوم ده خو صرف درې کرته تاوي نو دا ټیک نه ده ګوره دا سه مکوي او یو خبره ده
که تاسو د منځونو فدیه نه ورکوئ او خیرات کوئ نو ټیک ده، د خیرات په صورت کې ټیک ده. او نور زمونږ استادو د مسلک او د مذهب فقها امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله احناف ټول کتابونو ګوره دا لیکل ده، او چې داسې کوي څوک په در باندې رد نه کوي، کار به آسان وي. نو دا طریقه ده. ښه زه په خپله د ډیرو کې خلکو ته وایم چې رونو زه الحمدلله پنجپیری نه یم، ګورې صحیح اهل سنت یم او وابیم نه یم. نو زمونږ اهل سنتو ته چې لږ سمه خبره کې نو هغه وایي که دا پنجپیری دی، نو پنجپیری نه یم، ګورې ستاسو ورور یم او د اهل سنت والجماعت عقیده مې ده. خپل مسلک راته ډېر ګران دی الحمدلله، خو یو بل خو به سمو که نه، یو بل نه به غلطیانې وباسو که نه به وباسو. نو داسې مه کوئ، ښه حساب کوئ چې زما په دې پلار څومره منځونه دي او څومره روجې دي، څومره قسمونه یې خوړلي، بیا درېیمه حصه مال وګورئ، که کافي کېده بیا ډېرې ته ضرورت نشته، که نه کافي کېده نو بیا به وګورئ چې زه څومره کسان کېنم نو دومره پیسې ته جوړېږي. نو داسې حساب کوئ. ښه او که نه خیرات کوئ نو ټیک خیرات په صورت کې هغې ته تبرع وایي. لکه ته حساب نه کوې چې دا خیرات سیوا نو ټیک ده. نو ستاسو په دې رستم کې یو مولانا صاحب تېر شوی عبدالسلام یې نوم اوس مړ دی، نو هغه ویلي دي چې دا هیله غلطه ده، ځکه چې دې نه خو تاسو د ډېرو نه لږ جوړوئ او د ډېرو نه چې څوک لږ جوړوي نو دا غلطه ده. موږ وایي نه وروره موږ د ډېرو نه لږ نه جوړو، لږو نه ډېر جوړو، پیسې لږې دي نو ډېر م ته جوړې کړې که نه، دواړه طرف ته به ګورې. د لږو نه موږ ډېر جوړو، دې سره څه ټکراو نشته. هغه وی د ایوب علیه السلام قصه چې هغه جدا ده، هغه د ډېرو نه لږ جوړ کړی دی او تاسو د لږو نه هغه د لږو نه ډېر جوړ کړی دی. یو جاروی راواغسته نو یو ګزار یې ورکړ، نو دا خو یو نو دا په ځای د سلو کار وکړ، نو هغه ډېر راغونډ کړو، تاسو لږ ډېروئ. موږ وایو او که نه ایوب علیه السلام هم لږ ډېر کړي وو، موږ هم لږ ډېرو، څه ټکراو نشته. بهرحال دا یو جدا مسله ده، انشاءالله که عمر بقا وکړه بیا برته یو اختلافي مسله ده زمونږ او د صوابیو والا خلکو په منځ کې. اب انشاءالله بیا چرته وکړو، خو دې خبرې ته ګورې خیال ساتئ. ښه آخري مسله درته کوم، مړي پسې اوله ورځ خیرات څنګه دی او درېیمې ورځ څنګه دی او څلوېښتي څنګه ده او کال څنګه دی. ښه دا یاد ساتئ. دې ته تخصیصات وایي او تخصیص دو قسمه دی، یو ته تخصیص اعتقادي وایي، بل ته تخصیص عملی وایي. تخصیص اعتقادي دې ته وایي که چا په اوله ورځ خیرات وکړ نو دې کې ثواب دی او مړي ته رسي، او که چا په دویمې ورځ یې وکړو نو پکې ثواب شته او نه مړي ته رسي. که چا په درېیمه ورځ خیرات وکړ نو ثواب هم پکې دی او مړي ته رسي، او که چا په څلورمه وکړ نه پکې ثواب شته او نه مړي ته رسي. که چا په څلوېښتمه ورځ باندې خیرات وکړ ثواب هم دی پکې او مړي ته رسي، که په یو څلوېښتمه وکړ نه پکې ثواب شته او نه مړي ته رسي. که چا کال موافق خیرات وکنو ثواب هم پکې دی او مړي ته رسي، که کال باندې ورځې واوړې دی نه پکې ثواب شته او نه مړي ته رسي. که څوک داسې وایي نو غلط وایي. ګورئ دې ته تخصیص اعتقادي وایي، داسې عقیده به نه ساتئ. یو تخصیص عملی دی، تخصیص عملی دی ته وایي په اوله ورځ خیرات ته هم رواوی، دویمې ته هم رواوی، درېیمې ته هم رواوی. خو ته وایې یاره د اوله ورځ باندې خلک ډېر راجمعي، مېلمانه او مسکینان او فقیران ډېري، نو زه بس او د کور خلک اکثر په خپل غم کې او تکلیف کې مبتلای، جړا واویلای، نو ته وایې خیرات به وکم، مسکینانو باندې به تقسیم کم او د کور والا ته به هم فایدی، نو ټیک ده. دې ته تخصیص عملی وایي. ښه دغه رنګې په درېیمه ورځ مونږ او تاسو خیرات کوو، نو اکثر زمونږ او ستاسو مقصد صحیح وي، په درېیمه ورځ مېلمانه ډېري، مسافر ډېري او کور والا خو مشکل کې پیښي، اکثر خلک د لرې ځای نه لاړ شي. نو د درېیمې ورځ خیرات ځکه کوو چې خلک ته خوراک وکړي. اوس که څوک څلورمې ته ناروا وي او درېیمې ته راو بیا غلطه ده.
نو تخصیص عملی روا ده ها دغه رنگ سلوی اختیو دغه رنگ کال او تخصیص عملی کسو کوئی ناروا ده نو پټول جهان کې د دنلوی قمقل بیا ممداده تخصیص عملی نه خلاصېدل نشته دا یاد ساتي دا ټول فتاوی کلی او زمونږ استاد اهل سنت والجماعت چې کم تخصیصات کوي دا اعتقادي نه دي دا عملی دي ها مونږ تاسو جمعه ته ګوره دا کارپټ روړې ده او دا سه رنگ کې مروړې څوک به رورا دا ته جمعه ته دا کارپټ راوړ او د دې رنگ تخصیص کېو کنه ته مشرک شوې ولی وی دې ته رواوي او بل ته نارواوي دا خو کمکل نه کا دا خو بازار ته تلم دا رنگ می خوښنو زکه مې راوړ دومره غزونه می ذکر راوړ چې جمعات کې دومره سهانو دا ټول ورونو تخصیص عملی دی مونږ تاسو وایو که یو جمعات کې سپین کارپټ خور وي که تور وي او که خو وي ټول ته روا وایو خپل جمعات کې امدا چولې ده زمونږ استاد رنگ دا خوښه دا ټول ورونو تخصیص عملی دی ها اعتقادي نه ده نو تخصیص عملی د قبلینا دا سيزونه روا دي او تخصیص اعتقادي خو ته چاشتینا او کوي د دیانا روا ده الحمدلله زمونږ استاد دا عقیده نه باقی شریعت او اسلام تخصیص نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اول ورځ خیرات پڑھل دي او صحابه کړه مشکات شریف کی روایت ته او حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو ورځ په سفر تلو چراتلو نو یو مړی پروت په یو شاړه کې یو جنگل ورسره د مړی پروت تاسو یو په داسوک دی دا ابو ذر دی رضی اللہ تعالی نو سترګ مبارک نه اوخ کې لاړ وی رسول الله مبارک رښتیا ویلو چې رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده الله دې ابو ذر رحم کی غزوه تبوک کې ویلو ځان لرواني ځان لب مړکیږي او ځان لب پورز د قیامت پاسي عبداللہ بن مسعود سے بل غسل ورک او بے جنازه په وکړه او بیا غته نبی بی ورتوی د ابو ذر سے زایما وی زمون خاون وصیت کړه دے چې دا روټي به په دی باندې خورای نو خیرات برابر کړو نو عبداللہ بن مسعود سے و داغه ملګرو د ابو ذر صاحب داول ورځ خیرات خوړل نو دا روا دي خاطر کې څه مسله نشته زه مړی تکلم نالتا دا مومندان اکثر ساروی حلال نو زبردست ساروی حلال کړو مولانا سے پکې پاسه د کټونو کې ویرونو دا د خنزیر غوخه ده او ما خو در باندې غان اخلاص کړه نو استاد غوخه نمای مولانا سے بوس خو ته زمونږ زړه نه صبري دا روج او دا غوخه به وخرو ته په دې کټ کې نه بیا غپ لگاو نو کبیا ناروا ون وینده کې بدا چل نکو نو چې روټي مخړه د وې زم مایزه بنه کنه خلکو ته مې زېما مولانا صاحب مسله کړی د چې صفاشي چې انده کې بیا دا اسیز نکو ما ورته مولانا صاحب تاوي چې چا سنداو میخه داول ورځ په خیرات کې حلال کړه نو داغه د خنزیر جوړیږي دا دی وی کنه ویا مې کدا د کتاب کې خود نو ته د انعام قابل سمره انعام بدر کو وی سمره چې ستا خوخی مې ز په دې موټر سایکل لاغلم جاپانه 70 موټر سایکل اته سلوي 1000 روپۍ می اغسته داواله چابي او داواله کاغذونه دا ستا انعام دا قدر موږ ستا قدر کو خو کتاب بوخه چې فلانی کتاب لیکلی دی چې چا سانداو می خپاول ورځ خیرات کې حلال کړه د خنزیر غوخه به جوړیږي نو داواله انعام نو ما ته وی دا څه خو نشته د مړي کور کې ولوګې نه کې مې چا جبر مساله یو دلیل بل دا سمو آیا تا خو د خنزیر غوخه ته ویلې دي دا بخه ویلوګې مکوي مې اوس خو د ګیس زمانہ دا اکثر خلکو ګیسونه لګولي او لوګې نه کوي نو بیا یا چا تیار دی ګراوند د بازار نه نو بیا او مې دا موږ تاسو چې کمیرو جوړ کړي نو دا دیګونه په بار پټو کې پخکړیو دا لګیاړو په کور لګېدل نه دی نو بیا دی په باندې کې شریعت سوي
وی بس نور خاموش شما یو کن خاموش کیگو با اللہ دی دا متوفا ابخی اللہ پاکم خوشحال کا دا سی دا علماؤنا دا دیندار و خلقنا دا خپل دین مسائل زدکوئی نو منگا و تاسو با دا خلقو دا اعتراض لم بچ کیگو او ثوابون بم اللہ پاک راکای. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.